اولنې پوښتنه موږ داسې کېږي چې what is account and internet with website. یعنی کله چې فار ایگزامپل موږ یو اکاونټ جوړو ځانته هغه مې بي چې په یهو کې وي مې بي هغه جیمیل وي مې بي هاټ میل وي مې بي مختلف ویب سایټ موږ سره شته دی دا اکاونټ په څه خاطر باندې جوړیږي ګورئ که فار ایگزامپل زه موبایل یو سیم کارت اخلم صحیح ده که نه نو هغه سیم کارت بل نمبر داسې وي چې په هغې سیم کارت باندې بل نمبر راشي لکه فرض زما نمبر چې دی یو رقم دی ستا به بل رقم نمبر وي زه به چې کوم هغه دستګاه مونږ ورته وایو چې په هغه ډیټابیس کې زه رجسټر کېږم نو زما به خپل نوم زما خپل نمبر به هلته رجسټر وي دغسې دغه یاهو ویب سایټ چې کوم دی یاهو دا یو کمپني ده مطلب دی خپل یو ویب سایټ جوړ کړی دی که نه لکه ډیل یو کمپني ده دی خپل ځان ته ویب سایټ لري دا ګوګل چې کوم دی ګوګل یوټیوب جیمیل دا ګوګل جیمیل یوټیوب دا یو کمپني ده ګوګل چې کوم دی یو کمپني ده مطلب چې دا خلکو ته سروس وړاندې کوي خلکو ته خدمات وړاندې کوي لکه ویډیو خلکو ته مطلب ترې اخلي هغې ته سرور کې ویډیو ساتي ایمیج وغیره که نه نو مطلب د اکاونټ جوړول نه دا دی چې د هغه ویب سایټ سره ته یو رجسټریشن کې هغه کمپني سره ته یو رجسټریشن کې ته هغه کمپني وپېژنې چې دغه نفر چې کوم دی موږ سره رجسټر دی که مطلب سبا ته ته چېرته چاته یو ایمیل کې مطلب یو ملګري ته ایمیل کې صحیح ده که نه نو دا ایمیل ستا په هغه سرور کې پراته وي که اوس موږ موبایل باندې چا سره خبرې وکړو نو زموږ ټول هغه چې کوم خبرې اترې وغیره څه شی دي هغه په هغه ډیټابیس کې څنګه وي رجسټر وي هغه سټور وي نو اکاونټ جوړول مطلب ځان ته یو ځان رجسټر کول د یو ویب سایټ سره مې بي هغه په جیمیل کې وي مې بي په یهو یا مې بي داسې نور نو اولنۍ خبر داسې موږ کوو چې هاو ټو میک یاهو اکاونټ یاهو اکاونټ به څنګه جوړو ګورئ مختلف براوزر موږ استعمالو لکه فار ایگزامپل انټرنیټ ایکسپلورر دی ګوګل کروم دی موزیلا فایرفاکس دی ایونټ براوزر دی یو براوزر دی چې هغې ته ویلی شي ویب پریر څه ورته ویلی شي ویب پریر داسې براوزر دی بعضې ویب سایټونه دي چې هغه بلاک دي نن سبا نه خلاصېږي افغانستان سرور باندې څنګه دي بلاک دي نو ویب پریر چې کوم دی داسې براوزر دی چې دې کې ته هر قسم ته ویب سایټ وغواړې خلاصولی شي مطلب انو نظر کنه یعنی هغه چې کوم بلاک ویب سایټ دي بعضې ویب سایټ داسې دي چې هغه سافټویر لږ قیمتي سافټویر وي هغه ویب سایټ په افغانستان باندې بند وي د سرور باندې نو ویب پریر کولی شي چې هغه سرور ته داخل شي او د هغې نه ته چې هر قسم سافټویر راوړي بس نه ورکوي دې ته اجازه نه وي ورته نه ورکوي ورته بس مطلب نه غواړي چې دغه سافټویر دوی یوز لکه ایرانیان بعضې ویب سایټ اوس بعضې سافټویر دي چې هغې پرمیشن نشته د افغانستان لپاره چې دې سرور ته راواخلي ښه نو لومړی نمبر داسې موږ وایو چې هاو ټو میک یاهو اکاونټ ډېر سمپل طریقې سره موږ راځو لکه http://yahoo.com ته یو څو کوېشن پیدا کېږي موږ سره چې یاره دا http څه مطلب دی دا www څه مطلب دی او دا .com څه مطلب دی .com کوېشن کېږي که نه ګورئ کله چې تاسو یو ویب سایټ خلاصوئ که هغه یوازې یهو نه که هر یو سایټ وي لکه فار ایگزامپل زه ورکوم چې ګوګل نو http www او دا .com به اخر کې ورسره راځي نو کوېشن تاسو نه کېږي چې دا http اصل کې د څه لپاره دی موږ سره د دې څه شی کار کېدلی شي د http مخفف اصل کې دی د هایپر ټیکسټ ټرانسفر پروټوکول څه مطلب دی نه هایپر ټیکسټ ټرانسفر پروټوکول اټ مینس چې دا زمونږ د کمپیوټر لپاره زمونږ د براوزر لپاره داسې یو ایډرس دی چې دا کوم براوزینګ د سرور نه کېږي دا اصل کې د دې ایډرس په تھرو باندې کېږي خبره ته ښایسته دی که نه یعنی یو تاسو ګورئ یو HTTP دی او بل چې کوم دی FTP دی FTP مینس فایل ټرانسفر پروټوکول
کله چې موږ سرور ته اوس ډیټا ورکو موږ یو ویب سایټ جوړ کو هغه ویب سایټ موږ اپلوډ کو انټرنیټ کې نو هغه د اف ټي پی ایډرس په تھرو باندې اپلوډ کیږي او کله چې موږ ډیټا د سرور نه راخلو که فرضاً یو ویډیو ډاونلوډ کوو یو ویب سایټ ګورو فیسبوک ته نوځو یاهو ګوګل وغیرہ نو مطلب دا دی چې د ایچ ټي ټي پی تاسو سره چې د براوزنګ لپاره استعمالیږي څه لپاره لکه چې کله یو ویب سایټ خلاصوم ایچ ټي ټي پی ما سره په دې خاطر وي که ایچ ټي ټي پی ما سره په ایډرس کې رانشي اټ مینس یور براوزر کین ناٹ اوپن د ویب سایټ هغه ویب سایټ ما سره نشي خلاصېدلی نو ایچ ټي ټي پی څه لپاره استعمالیږي موږ سره د دې څه مقصد دلته د براوزنګ لپاره استعمالیږي مطلب باندې ورسېدلی دې کې ډېر لوی ټاپک دی دومره خبره بس ته دی بل دی ډبلیو مطلب چې کوم دی لکه ورلډ وایډ ویب تاسو به انټرسی کلاس کې مم ویلي څه مطلب دی د دې ورلډ وایډ ویب نه څه مطلب دی ګاري صاحب د دې ورلډ وایډ ویب نه څه مطلب دی ورلډ ویلی شي مطلب دنیا وایډ ویلی شي پراخه او ویب ویلی شي شبکه اټ مینس د دې مطلب دا شو چې دا ډبلیو چې کوم دی دا زما لکه د کمپیوټر لپاره یو ریفرنس دی یو نیم دی خبره باندې ورسېدی که نه مطلب کله چې زه یو لږ د موږ اصل کې ویلی شو لکه فرضاً ګورې داسې ویب سایټ راځي www.zix.edu یا edu.uk.com.tk.say for example org.edu دا اصل کې زما یو ډومین نیم دی ډومین نیم څه ته ویلی شي چې کوم نوم باندې موږ یو ویب سایټ خلاصو هغې ته موږ څه ویلی شو ډومین نیم ورته ویلی شو لکه www.zix.com دا زما یو ډومین نیم دی یعنی زما دا ویب سایټ چې کوم سرور کې پروت دی دا سرور کې نو زما دغه ویب سایټ چې راخلاصېږي د سرور نه دا به اصل کې د دې www تھرو باندې لکه زما کمپیوټر چې کوم دی هغه سرور ته د دې ایډرس په تھرو باندې معرفي کېږي مطلب باندې ورسېدلی که نه او ورپسې دی بل .com یا .com به اکثره نه راځي maybe .uk.com.tk.org.edu دا کمرشل نیمز دی کمرشل نیم داسې وي چې مطلب کله موږ یو زکس لپاره یو ویب سایټ جوړ کړو او دا ویب سایټ موږ په انټرنیټ کې ورچو نو لکه اوس فرضاً زه چاته ایډرس ورکوم چې زما د ویب سایټ ایډرس دی www.zix.edu.com یا www.zix.edu.org.com به آخر کې نه راځي www.zix.edu.tk یعنی دغه نمونه چې کله موږ د سرور نه اخلو دا موږ باندې خرڅوي د دې په تھرو باندې موږ په سرور کې سپیس اخیستلی شو چې اخیستلی شو موږ خو دا .com چې کوم دی دا یو مشهور نوم دی مشهور کمرشل نیم دی دی به مطلب موږ سره په $200 say فار ایگزامپل میلاویږي دا .tk چې کوم دی دومره مشهور نه دی فار ایگزامپل دا موږ سره په 100 باندې .org دی نه بیا زیات مشهور دی دا فار ایگزامپل 150 باندې کله چې موږ سرور ته یو ویب سایټ اپلوډ کوو موږ هغې نه ډومین نیم اخلو ډومین نیم مطلب www.zix.edu.org دا org چې کوم دی دا اصل کې یو کمرشل نیم دی چې هغوی موږ باندې ودې خرڅوي مطلب باندې ورسېدلی که نه نو نه نو موږ لپاره خو لکه هغوی لپاره کمرشل دي چې موږ ته راکوي نو چې یو ځل موږ واخیستو خو بس خبره ختمه شوه د ارګنایزیشن په حساب باندې به ټچ کېږي خبره نشته دی ښه دا زکس ویب سایټ دی که نه کولی شي مطلب دې لپاره .com هم واخلئ .tk هم ورته واخلئ ضرور نه ده خو دا په دې خاطر وي لکه دا ایډیو موږ په دې خاطر اخلو چې دا یو ایجوکیشن سنټر دی .org په دې خاطر موږ اخلو دا یو ارګنایزیشن دی دغسې هدفاتو لپاره موږ سره چې کوم دی داسې لږ په دې باندې پوه شو تاسو که نه ښه اوس راځو پریکټیکل سایټ ته موږ ځو موږ وایو چېرې په یهو کې به ځان لپاره اکاونټ څنګه جوړو نو تاسو راشي دې نه اوپن کړئ شئ انټرنیټ ایکسپلورر که ګوګل کروم خلاصوئ که موزیلا فایرفاکس یوز کوئ هر څه چې یوز کوئ ښه چې کوم دی ګوګل کروم دی
ورپسې بیا موزیلا فایرفاکس دی او ورپسې چې کوم دی بیا انټرنیټ ایکسپلورر دی او ما سره ګوګل کروم چې کوم دی فی الحال انسټال دی دی وایرس والے کار نه کوي همیشه لپاره ګوګل کروم استعمالوي دغه سافټویر یا دغه براوزر چې کوم دی د ګوګل کمپنۍ لخوا نه ډیولپ شوی دی مطلب انو رسېږي کنه ها بره تاسو ګوري بره دې ته ویل شي اصل کې ایډرس بار یعنی مطلب کلم چې تاسو یو ویب سایټ خلاصوي د دې سینه به خلاصوي دا سه صرف دومره ورکوم چې یاهو دا خو نه شم لیکلی چې دومره به زه لیکم http www.google.com دا څومره دا خو لوی نه هم شو دا ما لپاره سخته شوه په دې لپاره سمپل دومره لیکم چې یاهو او دې سره بیا څه شي یوز کوم زه کنټرول ورسره نیسم او د انټر بټن نه کار مطلب دغه www او دا .com چې کوم دی دا به اخره کې دې سره په خپله باندې راسي کله چې دا ویب سایټ موږ سره خلاص شي تاسو ګورئ دلته به تاسو یو دوه آپشن درکوي چې ساین ان څه درکوي درته ساین ان یعنې دوه آپشن دي یو چې کوم دی ساین ان دی او بل چې کوم دی ساین اپ دی د ساین ان مطلب دا دی چې کله مز آلریډي زه یو اکاونټ لرم آلریډي ما سره اکاونټ شته دی زه غواړم چې مطلب لاګین شم چاته ایمیل وکم فار ایگزامپل چا ما ته ایمیل کړی وي هغه میسج زه وګورم نو ساین ان اصل کې دې لپاره استعمالیږي او ساین ان مطلب دا دی ټو میک ا نیو اکاونټ اور که مطلب غواړې چې یو نوی رجسټریشن د یهو ویب سایټ سره وکړې نو بیا دې لپاره موږ څه شی یوز کوو ساین اپ یوز کوو ها دې باندې زه درېږم داسې کلیک دی باندې د ساین ان باندې کلیک آن ساین ان اچھا دې ځکه اوس ګورئ که فرضاً ما سره چې د آلریډي زه اکاونټ لرم مطلب زه رجسټریشن مې کړی وي آلریډي دلته خپل اکاونټ یوزر نیم او د پاسورډ خو فی الحال ما سره چې کوم دی نه یوزر نیم شته دی او نه پاسورډ شته دی بیکاز زه یو نوی رجسټریشن کوم یو نوی اکاونټ جوړوم دې لپاره به څه باندې کلیک کوو create new account باندې وکړئ click on create new account او بیا د دې نه پس چې کوم دی ډیش ټي سیم ډي کې به درته ښکاره کېږي ګوره اوس فی الحال چې کوم ما سره لوډینګ دی روان دی نو دا دی ګوره 243 222 314 سو کوم دی خو ډایرکټ کټ کړی دی ها اوس راځم ماته وی چې کله چې دی ساین اپ یا کریټ نیو اکاونټ باندې کلیک ماته وی چې یاهو رجسټریشن دا یو فارم به موږ ته راکړي په دې فارم کې چې دی اپډیټینګ کوي مطلب تغیرات راوړي مخکې دا فارم تاسو لري څومره به غټو داسې ډېر ریکوایرمنټس پکې و که نه ما ته چې فرست نیم کله چې ودرېږي زه هم چې فرست نیم say فار ایگزامپل اسمت الله بیا ما ته وایي چې لاست نیم say یوسف زاید صحیح شو مانا ها یاهو یوزر نیم دې ته اصل کې ویلی شي ډیزایرډ نیم ډیزایرډ ایمیل ایډرس یعنې مطلب دا دی چې آینده کې زه په دغې اکاونټ یا په دغې یوزر نیم سره به زه رجسټر کېږم کله چې زه بره دا نوم ورکړم ما ته ګوره دی دا نومونه کوم ځای نه راغله تاسو دا سوچ کوئ که نه ګوره موږ بره اسمت الله ورکړو ما ته لاندې یو لیست خلاص کړو چې دغې باندې الریډي یو اکاونټ مخکې جوړ شوی دی دا ولې بیکاز چې زه کوم دا یهو رجسټریشن کوم دا ډیټا زمونږ چېرته ځي دغه معلومات زمونږ چېرته ځي
دا سرور ته ځي خو په هغه سرور کې بیا یو ډیټابیس پروت وي. هغه ډیټابیس یې فار ایگزامپل اوریکل ډیټابیس وي یا اسکیول ډیټابیس وي. د اسکیول سرور په تھرو باندې مطلب یا د اس پی سرور یا د جاوا سرور په تھرو باندې موږ سره یو کمیونیکیشن یو سرور جوړیږي کنه. خو په هغه کې به یو ډیټابیس پروت وي چې دا معلومات په هغه ډیټابیس کې سیو وي، لکه مایکروسافټ ایکسس ډیټابیس. خیر خو ډېر سمارټ ډیټابیس دی، دوی بیا ډېر غټ سیسټم جوړ کړی وي. نو زه وایم چې را دې نه ماته یو نیم را چوز کا، ماته وایي چې دا شته در سره که دې نه نه جوړی نو مطلب خپله هم ورکولی شي. زه وایم چې یاره داسې وکړه عصمت الله یوسفزی، بس دا ټیک دی. دا زما څه شو؟ what is this؟ دا زما ایمیل ایډرس شو. کاینده کې زه وایم چې مطلب چاته ما ته څوک وایي ستا ایمیل ایډرس څه شی دی؟ زما ایمیل ایډرس دا دی. پاسورډ ما ته پلیز یوز 10 to 32 کریکټرز اپر اینڈ لوور لیټرز نمبرز. یعنی مطلب دا دی چې اپر کیس لوور کیس لیټر او نمبر دا دواړه چې دي مطلب امپورټنټ دي. یعنی په دې کې اوس یو نوی ټیکنالوژي داسې یو سیسټم ته جوړ کړی دی چې یو لیټر چې کوم ته اول کې لیکي هغه به خامخا تاسو سره کیپټلایزډ غټ حروف به وي. لکه زه لیکم چې اے مې غټ ولیکلو دي، دا اے به غټ ولیکم. دې نه پس وایم چې عصمت الله، ګورئ ښه اے مې غټ ولیکلو عصمت الله، دو دانې ماته ټیک مارک چکونه ولګېده. خیال هم څه دی خبره ده که نه؟ دې دو د څه ولګېدو یعنی اته کریکټر هم هغه ریکوایرمنټ نه پوره شو، او بل اپر اینڈ لوور لیټرز دا ریکوایرمنټس هم پوره شو. یو ریکوایرمنټس بل هم پاتې دی، هغه څه دی ما سره نمبر. اخر کې ورکوم چې 1 2 3 بس دا هم پوره شو. مخکې دا سیسټم په دې فارم کې نه و. اوس راځي دې نه چې د موبایل نمبر مینډیټوري موبایل نمبر تاسو ویلي دی ایکسس ډیټابیس کې به تاسو ویلي چې انپوټ ماسک به مو ویلې. انپوټ ماسک یو آپشنل چې دی، یو آپشنل انپوټ ماسک دی، یو بل مینډیټوري انپوټ ماسک دی. یعنی مینډیټوري مطلب سیکیورډ انپوټ ماسک دی، دا مسک دی موبایل نمبر چې باید دلته ولیکي. او بل دا چې یو څو سپیشل یو څو محدود کریکټر موبایل نمبر څو یولسي که نه د دې نه اضافه لیکلی هم دلته نشي. خاص وایم چې د افغانستان دا به څه لیکې اے پرس که اے افغانستان به خپل اټومیټیکلی راشي. دا 93 څه شی دی موږ سره؟ دا کوډ نمبر دی د افغانستان. د پاکستان نه څه شی دی؟ 2 نو زه لیکم چې 07 څه شی وایه. او تاسو پوهېږئ چې دا موبایل نمبر ولې موږ نه غواړي؟ دا ولې موږ نه غواړي؟ ګورئ دا که فار ایگزامپل موږ چې د بیا وروسته دغه اکاونټ په فیسبوک کې استعمالو، څنګه دی وخندل؟ ښه همداسې خاندي کله کله. مطلب دا موبایل نمبر موږ په فیسبوک کې استعمالو که تاسو خیال کړی وي هغه موبایل زما موبایل ته میسج راځي. همداسې که چېرته موږ په یاهو کې موږ ته څوک میسج کوي، د یاهو مطلب یو نوی چې نوی فار ایگزامپل یو څه شي اشتهار غونته راشي نو دغه میسج زما موبایل ته راځي. بیا مطلب نه ورزدلی که نه؟ د دې دا مطلب دی. او د دې بل کار دا دی چې که دې شي مانه انده کې پاسورډ غلط شي نو کولی شم د دې موبایل نمبر په تھرو باندې زه دغه خپل پاسورډ هم پیدا کړم، بیا کریک کړم، ختم یې کړم. دا هم د دې یو خبره ده. اسم یور پاسورډ ښه پاسورډ ما ته وي چې عصمت الله دې بره نوم لیکلی دا به سیملر نه وي د یوزر نیم غونته. زه به داسې کار وکړم، زه به دا اے غټ ولیکم 1 2 3 به ولیکم او 6 به آخر کې ورسره اضافه کړم. 6 شو 1 2 3 اے غټ شو 6. ښه موبایل نمبر راته ووایه. 0 ته اجت نشته. ښه 18 19 959 مطلب this information is required مطلب دا ضرورت دی. برتھ ڈے سو برتھ ڈے جو چیم چر مطلب منتھ خو ما ته اپریل راکا او ڈے چې کوم دی سه فار ایگزامپل دا راته څه کا بس یو څه سلیکټ کا او دا اخر دي چې نه چې دی 1993 یو مشکل دی کې پیدا کیږي. بعض وخت کې موږ راشو دا 2012 او 2013 سلیکټ کو کنه
بیا ما ته وایي چې your age is not eligible for this account. نو دې کې داسې یو دغسې لیکه چې ته more than 18 years پکې راشي. خو 1993 بس لیکم صحیح ده؟ څومره راځي دا؟ 19 بس دا صحیح دی ما. ښه او دلته به راشي دا فیمیل چیک به ولګي. صحیح دی؟ میل دی. ښه بیا آپشنل ریکوري موبایل سو نمبر یا موبایل نمبر سو دا آپشنل دی که دا اخلی کوي نه یې ضرورت نشته دی. د دې څه مطلب دی؟ دا لکه داسې یو ریفرنس غونته دی، یو واسطه غونتې نمبر دی. تاسو مخکې ما ویلې که نه دغه شیان مخکې به یو موبایل نمبر دی راوستی، اوس یې دوه دانې پکې راوستی دي. فارم کې دوی چینجز راوستی دي لږ. نو دا ریکوري نمبر دی. ریکوري مطلب دا دی که آینده کې پاسورډ غلط شي نو د دې په تھرو پیدا کولی شي. ته راشي داسې نه ورته سلیکټ کړ شي افغانستان او دا به داسې موبایل نمبر نه ورکې ته چې مطلب تا کوم بره ورکړي هم دا به ورکړي، سیملر به نه وي، دا به د بل چا وي، دا به ریفرنس وي. لکه زه ورکوم چې 078 7806341114 دا زما نمبر. او د دې نه پس څه شي باندې کلیک کړه؟ څه شی؟ I agree to the Yahoo term and privacy and then click create account. اوس که څه مسټیک پکې نو ماته به وایي چې this is mistake fail this. هر سره چې کوم دی دې نمبر سره دغه نمبر به بل څوک نشي اساین، په دغې کوډ سره ته د دې ویب سایټ یا د دې ډیټابیس سره رجسټر شوي. لکه کابل بینک کې موږ یو اکاونټ جوړو ځان ته موږ سره یو خپل کوډ یو خپل اکاونټ نمبر وي زموږ داسې دغه یو نمبر دی. سو سبمټ دس کوډ. که غلطي به کې وي ما ته به وایي چې دا کوډ غلط دی دوباره یې ورکوه، که غلطي به کې نه وي نو مخکې ځي. چې تاسو سره فلحال په دې خپل انباکس کې یو میسج څه شی دی شته. نو زه یم چېرې کلیک که لاړ شه زما انباکس ته لاړ شه، مطلب که زه ایمیل موږ ته چا ایمیل کړی وي هغه هم کتلی شم، او که زه فرضاً چا ته ایمیل کوم نو هغه هم کیدلی شي په دې میل باندې پکې. So your screen resolution is below minimum recommended 1000. Continue. ماته څه وي دلته؟ انباکس ډراپ سینډ سپم ټریش دس. دغه مطلب زما انباکس دی چې ما سره فلحال دی انباکس څه شی دی یو میسج پروت دی ما سره. زه یم چې دا سلیکټ کړه او دا راته ډیلیټ کړه، دا مې نه دی پکار. سو ډیلیټ دس. دا سلیکټ کړه او ډیلیټ. شي سلیکي ټول هغه اوس یو دانه فلحال پروت دی که نه. ښه زه غواړم چې یو چا ته ایمیل وکړم نو ګورې تاسو همیشه لپاره به څه لیکلي موږ سره دلته کمپوز. بس د کمپوز کې کلیک کوئ او په کمپوز کې راشي څه باندې کلیک کوئ؟ ایمیل باندې کلیک کوئ. په ایمیل کې مطلب ماته څه شی وایي؟ ټو او سبجیکټ. ټو څه مطلب دی؟ چاته چې میسج لګي، فرضاً دې نفر ته زه میسج لیږم دس از، او سبجیکټ څه شي باره کې مطلب دا موضوع څه شي باره کې ته هغه ته میسج کوي، هغه ته یو خبرتیا ورکړي د میسج نه مخکې چې دا میسج د دې باره کې دی چې هغه ته هلته ډسپلی شي هغه ټیکسټ. زه وایم چې سې عصمت الله ویډینګ پارټي، صحیح دی که نه؟ او یا ډیپ پارټي. ښه
message, say for example, hi brother, I want to invite you. So on coming Thursday, on coming Sunday, yeah, Friday, Sunday, we have this मतलब خپل میسج وغیرہ چې چلته لیکي دا څه ورته ولیکه. صحیح شو؟ که دا میسج بل چاته کې نو سی سی باندې کلیک کا. سی سی مطلب څه شو؟ دغه سیم میسج بل نفر تم کوم. هغه ته څه میسج کې؟ هغه ته سه فار ایگزامپل بل چاته مطلب دا هغه نفر ایمیل ایډرس ولیکي. لکه فار ایگزامپل خدا هغه نفر ایمیل ایډرس ولیکي چې هر شي. او بی سی سی مطلب دا چې بل نفر ته ورسېږي. او که داسې کې مطلب چې یو ahmad@yahoo.com دای کاما یوز کا بیا نور لیکه بس کاما یوز کا کاما شل کسانو تیم سن کولی شي. صحیح شو که نه؟ زم چې دا بی سی سی او سی 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 مطلب نشته دا لري که تیر شي نه بده یو نفر ته سن کو. نو بل تاسو ګوري موږ سره د یو سند بٹن نوم شته کې برا کنه په دې باندې کلیک کړئ. خو دې نه مخکې تاسو ګورئ دلته موږ ته لیکي چې اټیچ فایل کېدلی شي ته یو مایکروسافټ ورډ فایل یو 30 عکسونه دي فرضاً دا عکسونه هغې ته ټول څنګه به سینډ کوم. یو 30 پکچرز دي دا به څنګه سینډ کوم. یا ساتي دغه د زیپ فولډر یو ښه کار دا دی چې کله مطلب موږ چېرته په دې سمپل فولډر کې موږ ټول فولډر نشو سلیکټ کولی. که چاته مطلب داسې کمباین 10-12 ډېر فایلونه وي یا ډېر امیجز ویډیو وغیره وي نو هغه همیشه تاسو په زیپ فولډر کې اچوئ. نو که دې کې اوس مطلب ما سره څه پکچرز وي لکه مثال داسې چې او دا وایرس هم نه وي بل دا ډیټا تخته کوي کې منډي کمپریس کوي راشي دلته نه دا پکچر پیسټ کې دي ځکه اوکې. اوس غواړم چې دغه فایل اټیچ کوم. کولی شي ساده مایکروسافټ ورډ فایل هم اټیچ کړي. لکه ما سره یو دا ایکسس ډیټابیس فایل دی دا هم اټیچ کړي دي نه کولی شي دا هم اټیچ کړي. زم چې نه دا نه دی بس ته یو فولډر دی خو دا فولډر ټول نه اټیچ کېږي دا به اوپن کېږي درته. زم چې دې لپاره به داسې کار کوي چې دې کې به ته د دې مطلب د ملټیپل آیټمس لپاره به ته زیپ فولډر یوز کړې لکه داسې به دا ځای څه کا شي کا اوپن. نو ګوره ایډینګ اټیچمنټ دا فایل زما څه کېږي اټیچ کېږي فی الحال روان دی. کله چې اټیچ شي نو تاسو ته به وایي چې اټیچ از کمپلیټډ. ګوره زموږ اټیچمنټ روان دی که نه. خو تاسو فرض کړئ چې دا اټیچمنټ زموږ څنګه شو کمپلیټ شو بس کمپلیټ هم شو. وګورئ ما ته وایي چې دې کې څومره سایز دی 262 KB کیلو بایټس او وینرار زیپ فولډر دی. که مطلب بل فایل اټیچ کې بل هم اټیچ کولی شي بل هم اټیچ کا بل هم اټیچ کا څومره چې اټیچ کې که نه افکورس دې کې څومره فایل چې بس ته یو مووي غاړه 3 GB ورکې سلیکټ او د دې نه پس چې کله دا خبرې ختمې شي لیکل وغیره دا بولډ ایټالیک دا ټول دا یو سمبل هم پکې ورته ور ایډ کا مثال ګفټ. صحیح شو که نه داسې ګوره ویډنګ پارټي دی که نه مطلب د دې دا شو چې دا ځان سره راوړئ او د دې نه پس راشي د سینډ بټن باندې کلیک کړئ نو ما ته اوس وایي چې یور میسج هیز بین سینډډ. ما سم خلاص شو په خبر باندې دا ډېرې اسانه خبرې دي. نیټ میټ نشته دی ښه. او کله چې د اکاونټ نه زه وځم نو ګورئ ښه دلته به ودرېږي د نیم باندې ودرېږي یو لاندې ساین آوټ بټن ده دې به کلیک کړي نو زما اکاونټ به ختم شي او